د لویدیځې حوزې د عالمانو او روحانیونو عالي شورا ونیزه نوبتي غونډه نن د دې شورا د مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا اقتداد صالح په مشرۍ او ګڼو نوموتو دیني عالمانو په شتون کې ترسره شوه. د شورا په دې غونډه کې شیخ الحدیث الحاج مولانا اقتداد صالح څرګنده کړه چې مسلمانان باید خپل د ژوند چارې د قرآني اصولو په رڼا کې مخته یوسي. مولانا صالح دغه راز وویل چې په ټولنه کې شته ناخوالې او غمیزې د قرآن کریم په احکامو باندې د نه عمل کولو له امله رامنځته شوي دي. په دې هکله راپور. د لویدیځې حوزې د عالمانو او روحانیونو عالي شورا ونیزه نوبتي غونډه نن د دې شورا د مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح په مشرۍ او د دې حوزې د ګڼو نوموتو دیني عالمانو په شتون کې ترسره شوه. شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح د شورا په نننۍ غونډه کې څرګنده کړه چې اوس مهال په ټولنه کې د شته ناخوالو او غمیزو لامل په قرآني اصولو او احکامو باندې د خلکو نه عمل کول دي. مولانا صالح ټینګار کوي چې د روانو ناخوالو او شته ستونزو د هواري لپاره پکار ده چې مسلمانان د خپل ژوندانه چارې د قرآني اصولو په رڼا کې مخته یوسي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. این قرآن شفا هست و رحمت است برای مؤمنین. که ما این قرآن را بخوانیم و به او عمل کنیم بلا شک و شبهه این شفا است. شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح وویل چې قرآن کریم د مسلمانانو د هدایت ستر مصدر دی او پکار ده چې په هر حالت کې اسلامي اصولو او د قرآن عظیم الشان پړي ته لاس واچوو. مولانا صالح دغه راز پر خلکو غږ وکړ چې د شته ناخوالو د هواري او د ستونزو د له منځه وړلو په موخه اړتیا ده چې خپل ژوندانه پر اسلامي اصولو عیار کړو. یک وقت در یک جای رفتم میهمان بودیم، طلب کرد ناظم خانه که قرآن شریف به کم قرآن میخونم و قرآن شریف نیه بخوانیم، خانه مسلمانی. خب اشتو به سر ما روز شه، اشتو مریضی ها ما شفا پیدا کنه، اشتو ما از بلاها نجات پیدا کنیم. خب نمی کنیم. همین بدبختی ها ما هست، همین بیچارگی های ما هست که بر سر ما امروز چی روزگار است. هیچ تصور کرده نمیتونیم. هیچ کسی، نی سیاسیون ما، نی غیر سیاسیون ما، نی حقوقدانای ما، هیچ کس فکر کرده نمیتونیم که حل از این راه چی خواهد بود، این مشکل چی قسم رفع خواهد شد. د لویدیځې حوزې د عالمانو او روحانیونو عالي شورا هر سې شنبې د دې شورا په انګړ کې ترسره کیږي او پکې د اسلام او هیواد پر مهمو مسایلو باندې بحث او خبرې کیږي.